السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې د ریاضیاتو دویمې برنامې ته رسېدلي یو. په دې برنامه کې به د عدد د ډولونو سره اشنا شو. دقت وکړئ، لومړی عدد تعریفوو. تعریف یې په دې ډول ده: عدد د عربي له عدو کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې شمیرل دي. عدد د عربي له عدو کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې شمیرل دي. عدد د عربي له عدو کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې شمیرل دي. یا په دې ډول هم تعریفولی شو: عدد یو ریاضیکي مفهوم ده چې موږ ته د شیانو اندازه راښایي. عدد یو ریاضیکي مفهوم ده چې موږ ته د شیانو اندازه راښایي. عدد یو ریاضیکي مفهوم ده چې موږ ته د شیانو اندازه راښایي. په حساب کې عدد په دوو شکلونو استفاده کیږي: نظر واحد ته. دقت کوئ، عدد نظر واحد ته په حساب کې په دوو شکلونو استفاده کیږي. لومړی مجرد عدد. مجرد عدد های عدد ته ویل کیږي چې جنس یا واحد ذکر شوی نه وي. دقت وکړئ، لکه ووایه چیرې ووایو 15 یا 2 یا 8 او یا داسې نور، یعنی دا یوازې 15 دي. کوم واحد که چیرې وایو متر، دا نوی ذکر شوه. یا واحد وایو کیلوګرام، دا نوی ذکر شوه. یا لیدو سره که کوم جنس یعنی کلم کوم نوی ذکر شوه، دې ته ویل کیږي مجرد عدد. دې ته ویل کیږي مجرد عدد. دویم مشخص عدد دی. مشخص عدد ها عدد دی چې جنس یا واحد ذکر شوی وي، لکه په دې ډول. دقت وکړئ، مشخص عدد که چیرې وایو 2 کیلوګرامه، د کیلوګرام واحد د 2 شو. یا که چیرې وایو 9 کیلومتره، 9 کیلومتره، د کیلومتر د 9 واحد شو. نو دا چې عدد واحد درلودونکی شو، دې ته ویل کیږي مشخص عدد. که چیرې وایو 11 کتابه، کتاب یو جنس شولو د 11 عددو، نو دې ته ویلی شو مشخص عدد. یا که چیرې وایو 12 کلمه، د کلمه یو جنس شولو د 12 اعدادو، نو وایو دا څه ډول عدد ده؟ دا مشخص عدد ده. ولې؟ ځکه جنس ذکر شولو. بل راځو د اعداد عمومي ډولونو ته. اعداد عموما په 2 ډوله دي. دقت وکړئ، اعداد عموما په 2 ډوله دي. یوی حقیقي اعداد دي، دویم غیر حقیقي اعداد دي.
یو حقیقي عدد دی دویم غیر حقیقي عدد دی دویم غیر حقیقي عدد دی په دې کې حقیقي عدد په دوه ډوله دي دقت وکړئ حقیقي عدد په دوه ډوله دي یو تام عدد دی یا نسبتی عدد یو تام عدد ناتیک تام ناتیک عدد دی یو ناتیک عدد دی دویم غیر ناتیک یا غیر نسبتی عدد دی ناتیک تا نسبتی او غیر ناتیک تا غیر نسبتی عدد هم وای غیر ناتیک تا غیر نسبتی عدد هم وای په دې کې ناتیک عدد ډولونو ته دقت وکړئ ناتیک عدد په دوه ډوله دي ناتیک عدد په دوه ډوله دي یو تام عدد دی دویم کسری عدد دی تام عدد په درې ډوله دي تام عدد په درې ډوله دي یو مثبت عدد دی دویم صفر پکې شامل ده دریم منفي عدد دی عدد مو عموما په دوو برخو پیژندلو چې یو حقیقي دویم غیر حقیقي عدد حقیقي عدد بیا په دوه ډوله دي یو ناتیک دویم غیر ناتیک عدد ناتیک عدد بیا په دوه ډوله دي یو تام دویم کسری عدد دی تام عدد بیا په درې ډوله دي یو مثبت بل صفر دریم منفي عدد دی دقت وکړئ لومړی تام عدد پیژندو په دې کې مثبت عدد په دې ډول پیژندو دقت کوئ مثبت عدد ته طبیعي عدد هم ویل کیږي مثبت عدد ته طبیعي عدد هم ویل کیږي طبیعي عدد په آی ان تورې سره ښودل کیږي او په طبیعي اعدادو کې کوم اعداد شامل دي باید په دې ځانونه پوهه کړو په طبیعي اعدادو کې د مثبت یو څخه تر مثبت لا تنې پورې واړه اعداد شامل دي دقت وکړئ په طبیعي اعدادو کې د مثبت یو څخه تر مثبت لا تنې پورې واړه اعداد په طبیعي اعدادو کې شامل دي طبیعي اعداد هم په دوه ډوله دي طبیعي اعداد هم په دوه ډوله دي دقت وکړئ یو جوب اعداد دي دویم تاک اعداد دي یو جوب اعداد دي چې په ای تورې سره ښودل کیږي په ای تورې سره ښودل کیږي جوب اعداد کوم اعدادو ته ویل کیږي های اعدادو ته ویل کیږي چې پر دوو دیویش وړ وي لکه 2
څلور شپږ اته او داسې تر 2 ان پورې. دقت وکړئ 2 ان پورې. د 2 ان ته دقت وکړئ. دا کوم عدد ده؟ دا یو جوپ عدد ده. ولې ځکه دقت کوئ که چیرې ولیکو 2 ان د ان په یو عدد وضع کو بیا هم یو جوپ عدد لاسته راځي. که چیرې 2 وضع کو بیا هم یو جوپ عدد لاسته راځي. که چیرې 3 وضع کو 3 ضرب 2 شپږ بیا هم یو جوپ عدد لاسته راځي. نو موږ وایو چې 2 ان څه ډول عدد ده؟ جوپ عدد ده. جوپ عدد په کوم توري ښودل کیږي؟ ای توري. کوم عدد دی چې پر 2 د ویش وړ وي؟ دویمې تاک عدد دی. تاک عدد په او توري سره ښودل کیږي. دویمې تاک عدد. تاک عدد په او توري سره ښودل کیږي. په تاک عدد کې کوم عدد شامل دي؟ دقت وکړئ. هغه عدد شامل دي چې کامل پر 2 د ویش وړ نه وي، یعنی مکمل ډول پر 2 ونه ویشل شي، لکه 1 3 5 9 او داسې نور تر 2 ان مثبت منفي 1. د 2 ان مثبت منفي 1 یو تاک عدد دی. دقت وکړئ که چیرې موږ ولیکو 2 ان مثبت منفي 1 که یو عدد د ان پر ځای وضع کو 1 ضرب 2 2 مثبت 1 3. که چیرې یو تفریق کو 1 ضرب 2 2 منفي 1 کیږي. که چیرې په همدې ترتیب 2 وضع کو 2 ضرب 2 2 مثبت 1 5 کیږي. بیا هم یو تاک عدد لاسته راځي. که تفریق کو 3 لاسته راځي. 3 هم یو تاک عدد ده. نو وایو 2 ان مثبت منفي 1 تاک عدد بلل کیږي. دقت وکړئ په تام اعدادو کې که چیرې موږ له طبیعي اعدادو سره صفر یو ځای کو کامل اعداد لاسته راځي چې په ډبلیو توري ښودل کیږي. عبارت دی له 0 1 2 او همداسې تر مثبت لایتنه پورې. که چیرې کامل اعداد تعریفو په دې ډولې تعریفول شو. دقت وکړئ د 0 نه تر مثبت لایتنه پورې اعداد کامل اعدادو څخه عبارت دي. بل راځو ناتیک اعدادو ته. دقت وکړئ ناتیک اعداد په 2 ډوله وو. یو یې کسري وو بل یې تام اعداد وو. کسري اعداد کومو ته ویل کیږي؟ دقت کوئ کسري اعداد که چیرې یو عدد ا پر بی شکل ولري نو دې ته ویل کیږي کسري عدد. یو نسبتو ا پر بی شکل ولري دې ته ویل کیږي کسري عدد، لکه 1 پر 2 8 پر 5 او داسې نور. که چیرې ا پر بی شکل ولري دې ته ویل کیږي کسري عدد. تام اعدادو ته دقت وکړئ. تام اعداد کوم اعداد دي؟ تام اعداد د مثبت لایتنه نه تر منفي لایتنه پورې واړه اعداد تام اعدادو څخه عبارت دي. د منفي لایتنه نه دا هم په یاد ولرئ
تام عادت په آی توري سره ښودل کیږي. د منفي لایتنهی نه تر مثبت لایتنهی پورې عادت واړه تام عادت بلل کیږي. واړه تام عادت بلل کیږي. په تام عادتو کې دوه ډولونه شتون لري. یو منفي تام عادت دي، دویم مثبت تام عادت دي. دقت وکړئ، مثبت تام عادت په آی مثبت توري ښودل کیږي. عبارت دی له مثبت یو څخه تر مثبت لایتنهی پورې. منفي تام عادت په منفي آی سره ښودل کیږي. عبارت دی له منفي لایتنهی نه تر منفي یو پورې. ډیر ساده او ډیر اسانه دي. تام عادت کوم دي؟ د منفي لایتنهی نه تر مثبت لایتنهی پورې. کوم عادت پکې شامل دي؟ یو منفي دي، دویم مثبت دي. مثبت کوم عادت دي؟ مثبت تام عادت. منفي کوم دي؟ منفي تام عادت. د مثبت یو نه تر مثبت لایتنهی پورې، د منفي لایتنهی نه تر منفي یو پورې. مثبت تام عادت، منفي تام عادت. منفي تام عادت دای کامل اعدادو. دای کامل اعدادو. انشاءالله یو څه به د اعدادو له ډولونو سره آشنا شوي وای. بل راځو حقیقي اعدادو ته. حقیقي اعداد موږ په دوه ډوله پیژندلی وو. یو ناتیک وو، دویم غیر ناتیک وو. دقت وکړئ ناتیکو اعدادو ته. په ناتیکو اعدادو کې کامل اعداد هم شتون لري، عشري اعداد هم شتون لري، کسري اعداد هم شتون لري. په دې ډول دقت وکړئ. ناتیک اعداد په کیو توري سره ښودل کیږي. کامل اعداد لکه 12، عشري اعداد لکه 0.5، کسري اعداد لکه 1/2 او داسې نور اعداد لیکلای شو. دویمې غیر ناتیک اعداد دي. غیر ناتیک اعداد په کیو زبر ښودل کیږي. غیر ناتیک یا غیر نسبتی اعداد. غیر نسبتی اعداد په کیو زبر سره ښودل کیږي. په دا کې کوم اعداد شامل دي؟ هغه اعداد چې اشاري اعداد پرله پسې تکرار شوي وي، لکه د ایلر عادت، د پای عادت، 2.2 او داسې نور عادت لیکلای شو. لکه یو بل مثال 3.45 متوالی په دې معنی دا انشاءالله په راتلونکي درسونو کې په بشپړ ډول پیژندو. دا په پرله پسې ډول تکرار شوي دي، نو دې ته ویل کېږي غیر نسبتي اعدادو. حقیقي او غیر حقیقي اعدادو ته راځو. لومړی حقیقي اعداد پیژندو. دقت وکړئ، په حقیقي اعدادو کې کوم اعداد شامل دي؟ دقت وکړئ،
حقیقي عدد دا په یو دې سره ولرئ چې په ار توري سره ښودل کیږي. که چیرې ناتیک او غیر ناتیک یا نسبتی او غیر نسبتی اعداد سره یو ځای شي نو حقیقي اعداد لاسته راځي. داسې په لاس ډول زده کړئ. که چیرې ناتیک او غیر ناتیک اعداد سره جمع یا یو ځای شي کوم اعداد لاسته راځي؟ حقیقي اعداد لاسته راځي. دویم غیر حقیقي اعداد دي. غیر حقیقي اعداد په دوه ډوله دي. دقت وکړئ، غیر حقیقي اعداد په دوه ډوله دي. یاوې مهمي اعداد دي، یاوې مهمي اعداد دي. دویم مختلط، دویم مختلط اعداد دي. دویم مختلط اعداد دي. مهمي اعداد ته بیلګې ته دقت وکړئ. لکه آی مساوي کیږي منفي یو جذر دوه. دا مهمي اعداد دي. مختلط اعداد لکه ا مثبت بی آی. انشاءالله دی مهمي او مختلط اعدادو په اړه موږ او تاسې په راتلونکي کې ځانګړی فصل لرو. د دې په اړه به بشپړ ډول په راتلونکي کې در سره شریک کوم. دا د حساب د درس موضوع نه ده. یوازې دومره زده کړئ غیر حقیقي اعداد کوم دي په دوه ډوله دي، یو مهمي یا مختلط. مهمي کوم اعداد دي؟ لکه آی مساوي کیږي منفي یو جذر دوه. مختلط لکه ا جمع بی آی. دا څه معنی؟ ا حقیقي برخه ده، بی آی مهمي برخه ده. انشاءالله دا په راتلونکي کې بیا په بشپړ ډول سره پیژندو. دا و د اعدادو ډولونه چې ما تاسو دپاره تشریح کړل. انشاءالله تاسو به هم ورسره یو څه اشنا شوي وای. بل راځو د اعدادو د تعجب او تک اعدادو د جمع او ضرب حالتونو ته چې دا مهم دي، باید ورسره اشنا شئ. دقت وکړئ. جب او تک اعداد. که چیرې جفت لجب اعداد سره جمع کو یو جب اعداد لاسته راځي په دې ډول. که چیرې جب اعداد لجب اعداد سره جمع کو یو جب اعداد لاسته راځي. یو جب اعداد لاسته راځي. لکه دقت وکړئ، دوه یو جب اعداد ده، مثبت څلور، څلور هم یو جب ده. که جمع کو شپږ کیږي، شپږ هم یو جب اعداد لاسته راځي. دویم که چیرې جب اعداد ضرب کو لجب اعداد سره بیا هم یو جب اعداد لاسته راځي. لکه څلور یو جب اعداد ده، ضرب څلور لجب اعداد سره شپاړس کیږي، شپاړس هم یو جب اعداد بلل کیږي. که چیرې تک اعداد جمع کولی تک اعداد سره بیا هم یو جب اعداد کیږي. لکه دقت وکړئ،
درې یو تاک عدد ده که چیرې جمع یې کړو له پنځو سره پنځه هم یو تاک عدد ده نو لاس ته راځي اته څه ډول عدد ده یو جوب عدد بلل کیږي که چیرې تاک عدد ضرب تاک عدد کو بیا یو تاک عدد لاسته راځي دقت وکړئ درې یو تاک عدد د ضرب پنځه هم یو تاک عدد ده پنځلس لاسته راځي درې ضرب پنځه پنځلس کیږي نو یو تاک عدد لاسته راغلو که چیرې مختلف کو یعنی جوب عدد له تاک عدد سره جمع کو بیا یو تاک عدد لاسته راځي دقت وکړئ یو تاک عدد لاسته راځي اته یو تاک جوب عدد د جمع تاک عدد درې یولس کیږي تاک عدد حاصل شولو که چیرې ضرب کو جوب عدد لاسته راځي په دې ډول دقت وکړئ جوب عدد ضرب تاک عدد یو جوب عدد لاسته راځي جوب عدد پر ځای که چیرې ولیکو څلور ضرب د تاک عدد په ځای درې ولیکو حاصل کیږي دولس یو جوب عدد بلل کیږي ځکه پر دو دیوې شوړ ده دا نوټ هم در سره واخلئ باید تاسو په دې باندې پوه شئ کله چې جفت له جفت یا تاک له تاک له جفت سره جمع یا ضرب کو کوم عدد حاصلیږي په دې باندې باید تاسو پوهی وای دا و د نن ورځې برنامه په راتلونکي برنامه کې به انشاءالله د اعدادو د لیکلو او ویلو طریقې سره آشنا شو تاسو هم مهرباني وکړئ دا برنامه مو له ملګرو سره او همصنفیانو سره شریکئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسونو څخه ګټه واخلي تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ